لبيك اللهم لبيك لبيك لا په حتیم شریف کې د ادا شوي طواف د راګرځولو طریقه 215 پوښتنه که یوازې د طواف هغه حصه راګرځوي چې په حتیم شریف کې په تیریدو سره ادا شوې ده نو پر څرنګه طریقه به یې راګرځوي؟ ځواب: یوازې د طواف د دغه حصې د راګرځولو طریقه دا ده چې د حتیم شریف د باندې د حتیم شریف د اول جز څخه چې هغه دغه د حتیم شریف د داخلېدو لار ده طواف به پر خپل راسته طرف شروع کړي او یا به یې د دغه لارې څخه لږ مخکې د کعبې شریفې د دروازې د خوا څخه د احتیاط لپاره شروع کړي چې هر وخت د حتیم شریف آخر ته ورسېدی پر هغه لار به حتیم شریف ته داخل شي، پر هغه اوله لار به بیرته راووځي او یا به داسې وکړي چې هر کله د حتیم شریف آخر ته ورسېدی نو بیرته به پر شا راوګرځي، په حتیم شریف کې به نه تیریږي، د حتیم شریف اول ته به ځان ورسوي او طواف به د حتیم شریف د اول څخه شروع کړي او افضل هم دغه دوهمه په حتیم شریف کې د نن تیریدو طریقه ده. اللهم لبيك